السلام علیکم. ډیر ښه راغلاست. مهرباني وکړئ خپل ځان راته معرفي کړئ. وعلیکم سلام. ډیره مننه. زما نوم احمد الله دی. د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ یم. شاوخوا 7 کاله د مختلفو شرکتونو سره د مدیریت او پروژو د همغږۍ په برخو کې تجربه لرم. ډیر ښه. ولې غواړئ چې زموږ په شرکت کې د مدیریت په بس کې کار وکړئ؟ ستاسو شرکت په هیواد کې یو له معتبره شرکتو څخه دی. زه باور لرم چې زما تجربه او مهارتونه کولی شي د شرکت د پرمختګ لپاره ګټور تمام شي. په ځانګړې توګه زه په ستراتیژیک پلان جوړونه، د ټیم رهبري او د ستونزو د حل په برخه کې قوي تجربه لرم. ښه خبره ده. کولی شي رهبر راته تعریف کړئ چې رهبر څه ته وایي؟ زما په اند ښه رهبر هغه دی چې د ټیم هر غړي ته ارزښت ورکړي، هغوی ته د نظر ورکولو فرصت ورکړي او د هغوی وړتیاوې په عملي ډول وکاروي. زه تل هڅه کوم چې د ټیم فضا د همکارۍ او اعتماد پر بنسټ جوړه کړم. که ستاسو د ټیم یو غړی د کار په وخت کې ستونزې ولري او کار په سمه توګه پر مخ نه وړي، تاسې ورسره څه کوئ؟ لومړی زه د هغه سره په انفرادي ډول خبرې کوم چې د ستونزې ریښه پیدا کړم. که هغه روزنې ته اړتیا ولري ورته زمینه برابروم. که شخصي ستونزه وي زه هڅه کوم د امکان تر حده ورسره مرسته وکړم، خو په عین وخت کې د شرکت د اهدافو او ډیسپلین ساتنه زما لومړیتوب دی. ډیر ښه. اوس که راته ووایې تر ټولو لویه لاسته راوړنه مو په مخکینۍ دنده کې څه وه؟ په تیر شرکت کې مې د عملیاتو د مدیر په توګه کار کاوه. ما د یوې پروژې په ترڅ کې د ټیم مشري وکړه چې د تولیداتو لګښتونه مو 0% کم کړل او د کیفیت کچه مو لوړه کړه. دا زما لپاره یو ستر بریالیتوب و. ډیره مننه. که په یو وخت کې څو کارونه تاسو ته درکړل شي څنګه هغه تنظیموئ؟ زه تل د کارونو لومړیتوبونه ټاکم. د وخت مدیریت لپاره ځانګړی پلان جوړوم او کارونه د ټیم غړو ته د وړتیا پر بنسټ ویشم. همدارنګه هڅه کوم د فشار لاندې هم خپل حوصله وساتم. ډیر ښه. اوس د مالی مدیریت په اړه څه تجربه لرئ؟ که په اړه یې موږ سره معلومات شریک کړئ. زه د بودیجې جوړونې، د لګښتونو د څارنې او د مالی راپور ورکولو کې تجربه لرم. په تیر شرکت کې مې د مالی ټیم سره نږدې کار کاوه او په څو پروژو کې مې د منابعو په مؤثره ویش کې مرسته کړې ده. ډیره مننه. که چیرې د شرکت د کارکوونکو ترمنځ شخړه پیښه شي دغه شخړه باید څنګه حلوئ؟ زه باور لرم چې د شخړې د حل لپاره باید دواړه لوري په آرام ډول واورېدل شي. لومړی د شخړې اصل پیدا کوم، بیا یې په منصفانه ډول حل کوم. د شفافیت او عدالت په اساس چلند د ټیم اعتماد ساتلو لپاره ډیر مهم دی. ډیر ښه احمد الله صاحب. د پای په توګه که موږ تاسو استخدام کړو په لومړیو 6 میاشتو کې به زموږ شرکت ته کوم بدلون راوړئ؟ زما لومړی کار به دا وي چې د شرکت اوسنی حالت په ښه ډول وارزوم، د کارکوونکو وړتیاوې وپیژنم او د کار د پروسو ارزونه وکړم. وروسته به یو عملی پلان جوړ کړم چې د ټیم د مؤثریت او د شرکت د عایداتو د لوړولو سبب شي. ډیر ښه. ستاسو ځوابونه قانع کوونکي وو. موږ به ستاسو اسناد وارزوو او ډیر ژر به مو د نتیجې په اړه
خبر کړو. ډیره مننه د دې فرصت لپاره. زه خوشحاله یم چې ستاسو د ټیم برخه واوسم.